بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اما بعد. د پیښور د قاسم علي خان جماعت پیش امام او خطیب حضرت مولانا مفتی محمد شهاب الدین پوپلزئی سے دامت برکاتهم عام اعلانوں کو د 22 شهادتونو کو بنیاد باندې چې سبا که خیری د نه پرز د څلورم تاریخ باندې وړو کې اختر دی اوم پاک کا بنیاد باندې مونږه په دې خپل علاقه کې سبا که خیری د وړو کې اختر اعلان کوو چې په څلورم تاریخ سبا که خیری د نه پرز به ان شاء الله وړو کې اختري دا اختر دا د یو خوشاله موقع د مسلمانانو او اختر وی هغې ته چې الله پاک کله مسلمانانو ته ګناهونه معاف کی نو الله پاک خوشاله شي د خپلو بندګانو نه او ورضوان من الله اکبر د خدای رضامندیا دا د هر څه نه لویه ده په ټولو نعمتونو کې د دې نعمت نعم البدل نشته چې الله موږ ته زموږ ګناهونه معاف کړل لہذا زما ټولو مسلمانانو مشرانو کشرانو ته دا درخواست دی چې هیڅ قسمه داسې اقدام ونه کړی شي چې هغې سره الله پاک زموږ نه ناراضه شي خصوصا هوایي فایرنګ او د هغې نه علاوه داسې څه قدم اوچت نه شي چې الله پاک زموږ نه ناراضه شي نو مسلمانانو ته مې درخواست دی چې تاسو د هوایي فایرنګ نه خصوصا اجتناب وکئ د خوشحالۍ موقع ده 2 رکعته د خوشحالۍ نفل وکئ چې الله تعالی باندې په خیر خیریت سره دا روژې ونیولې او منگا تے دا توفیق نصیب کو چی منگا دا روجی سر تراو رسولی اللہ تعالی دے زمون دا روجی دا اعتکاف دا دے ملگرو دا اعتکاف بخبل دربار قبول و منظور کی او اللہ تعالی دے پدے بانے منگا عمل توفیق نصیب کی اللہ دے زمون دا اختر دا خوشحالائی دام نصیب او گرزی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.